سمیع سادات ویل له جګړو هیڅ نه جوړیږي، د حل یوازینۍ لاره د خبرو میز دی. جنرال سمیع سادات یو نوی پیغام طالبانو ته رالیږلی دی. د تان ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که تان ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره تان ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی افغان جنرال او سیاسي څیره سمیع سادات په خپل تازه پیغام کې ټینګار کړی چې روانې جګړې د افغانستان لپاره نورې هیڅ پایلې نه لري او د هیواد ستونزې یوازې د خبرو او سیاسي تفاهم له لارې حل کېدی شي. نوموړي ویلي د جګړو دوام نه یوازې انساني تلفات زیاتوي بلکې د هیواد اقتصادي، ټولنیز او سیاسي راتلونکی هم له جدي ګواښ سره مخ کوي. سمیع سادات په دغه پیغام کې چې د ځینو نړیوالو رسنیو لخوا هم تر پوښښ لاندې راغلی ویلي، موږ د تیرو څو لسیزو جګړو تجربه کړې ده، پایله یې ښکاره ده. ویجاړي، بې باوري او ملي توانونه له جګړې څخه هیڅ نه جوړیږي. حل دا دی چې ټول افغان لوري د خبرو میز ته کښیني. د بي بي سي د راپور له مخې چې تر اوسه رسمي تایید نه دی، سمیع سادات په خپلو څرګندونو کې دا هم ویلي چې نړیوال ټولنه باید د جګړو د تشویق پر ځای د بین الافغاني خبرو ملاتړ وکړي او پر ټولو اړخونو فشار راوړي چې سیاسي حل ته غاړه کېږدي. نوموړي زیاته کړې چې افغان نور د جګړې توان نه لري او ولس د سولې، کار او عادي ژوند غوښتونکي دي. بلخوا د رویټرز تحلیلي راپور پر بنسټ سمیع سادات دا پیغام په داسې حال کې خپریږي چې افغانستان له اقتصادي ستونزو، نړیوال انزوا او سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی. په راپور کې ویل شوي چې د یو شمېر پخواني امنیتي او سیاسي چارواکي په دې باوري دي چې د خبرو له لارې د یو ټولشموله سیاسي جوړښت رامنځته کولی شي د بحران کچه به راکمه کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو، دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا خیر چارې.